امام غزالی رحمه الله په خپلو مکتوباتو کې لیکلي دي چې زموږ استاد شیخ حضرت شبالی رحمه الله به فرمایل چې ما د 400 استادانو په حضور کې خپلې ګونډې ماتې کړې دي هغه مې شاګردي کړې ده هغه څه مې زده کړې دي 400 استادان او دا هغه 400 استادان څه ما 4000 احادیث زده کړي دي په هغه ټولو احادیثو کې چې 4000 ما ځینې زده کړي دي یو مې د دنیا او د آخرت لپاره انتخاب کړی دی چې هغه د دنیا د نجات لپاره مې زما کافي دی او د آخرت لپاره دا یو حدیث ما خلاصولی شي که په دې باندې عمل وکړم د خپل دا یو حدیث مې د خپل عمل لپاره خوندي کړی دی ټاکلی دی هغه حدیث څه دی هغه حدیث دا دی چې په دې کې د اولینو د آخرینو د ټولو نجات هم پروت دی یعنې که هر څوک په دې باندې عمل وکړي الله تعالی به ورته نجات ورکړي احادیث څه دي هغه دا دی چې د دنیا لپاره دومره کار کول څومره چې موږ په دنیا کې وسیږو څومره چې انسان په دنیا کې وسیږي دونه کار د دنیا لپاره وکړه دونه کوټې جوړه کړه دونه بنګلې جوړې کړه دونه خټې وکړه دونه دیوالونه ووهه دونه بندوبست وکړه څونه چې ته پکې وسیږې وروسته غم یې مه خوره بس ژوند مه پکې ضایع کوه بس او دا دې کافي ده همدارنګه د آخرت لپاره دومره کار وکړه څونه چې دې هلته ته اوسېدل وي څونه چې هلته ستا اوسېدل مقدر وي او څونه ناز و نعمت چې هلته غواړې څنګه ژوند چې هلته ته غواړې د آخرت لپاره دونه کار وکړه عجیبه دا ده چې زموږ ټول کوشش په دنیا باندې صرف شو او هر څه په آخرت کې غواړو کړي مې د آخرت لپاره هم څه نه دي همدارنګه دریم خبره د دې حدیث دا ده چې د الله لپاره دومره څه وکړه څونه چې الله تعالی ته محتاج یې د مور په نس کې هم الله ته محتاج یې په دنیا کې هم او قبر کې هم او په آخرت کې برزخ او که الله مې کامیابه نه کړي کامیابي مې د دې وجې دونه د الله قدر او خیال وساته او دونه څه وکړه یعنې ګناه او نافرماني څونه چې د جهنم پر تکلیف او پر عذاب باندې ته صبر کولی شي د دنیا لپاره دونه څه وکړه څونه چې ته پکې وسیږې د آخرت لپاره دونه څه وکړه څونه چې ته پکې غواړې د الله دپاره دونه څه وغواړې څونه چې ته ورته محتاج یې او د جهنم دپاره دونه څه جمع کړه څونه چې ته صبر ورکولی شې بس دا یو حدیث ما په 400 کې د ځان دپاره انتخاب کړی دی چې د دنیا کامیابي او د آخرت کامیابي پکې پرته ده او د دې کې د اولینو د آخرینو که اوس دې زما په ټیم کې شبلي څه ټیم تیر سوی دي او که وروسته آخر د قیامته پورې څوک راځي په دې یو حدیث باندې عمل وکړي چې ما په 400 کې انتخاب کړی دی د ځان د عمل لپاره بس هغه کافي دي د دنیا د نجات لپاره هم د آخرت د نجات لپاره